رابعه بصریه یوه زنانه ده، روجه یې نیولې ده. د نیکانو خلکو عادت ده چې روجې ډېرې نیسي. داود علیه السلام به یو ورځ روجه و، یو ورځ به بوزه و. عیسی علیه السلام به 2 ورځې بوزه و، یو ورځ به روجه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به شعبان المعظم هغه میاشت مکمل ټوله روجه نیوله، ورپسې به دا میاشت هم وه. صحابه کرام فرمایي چې رسول الله به دا روجې دومره شروع کړلې چې زمونږ به خیال راغی چې دی بوزه کوي نه، او کله به بوزه شو زمونږ به خیال راغی چې نور روجه کوي نه. ولې رسول الله فرمایلی دي چې د یوې روجې په وجه باندې الله خپل بنده د جهنم نه د 80 میلو په اندازې سره لرې کوي. کم بنده چې روجه ونیسي او د روجې په میاشت کې ورته مرګ راغی، الله ته به همدقه شانې وږی او تږی پاڅېږي، او الله د محشر په میدان کې به آواز وکړي چې زما دغه بندگان چې دوی روجې نیولې دي او مرګ ورته په داسې حالت کې راغلی دی چې وږي مو تږي مو. زه نه غواړم چې په دوی باندې نوره تنده تېره کړم، نه غواړم چې په دوی باندې نوره لوږه تېره کړم. ای زما ملایکو هغه خلک ټول را جمع کوي، روجهدار خلک را جمع کوي، ټول به را جمع کړی شي، او الله په جنت کې د روجهدارو په نوم باندې دروازه ایښي د باب الرجیان، خړوبونکې دروازه، په اوبو باندې مړونکې دروازه. دا دروازه به الله کوله وکړي او به فرمایي دا روجهدار ټول په دې دننه کوي، دننه به شي. الله به ملایکو ته وفرمایي په دوی اوبه وڅکوئ، اوبه به وڅکي او داسې اوبه دي لا یزمع ابدا چې هېڅ چېرې به بیا تږي نه شي. دوی به الله زمونږ اعمالو حساب مونږ بهر ته بوزه تله د میزان لګېدلې ده چې زمونږ اعمال وتللی شي. الله به ورته وفرمایي زما وعده ده چې جنت ته یو ځل سړی دننه کم بیا ترې نه وتل نشته دی. تاسو مې همدقه شانې جنت ته را دننه کړئ او ځئ لاړ شئ خپلو کورونو ته. ووایه الحمدلله.